سلامونه ملګرو، ستړي مشئ. یو شاعر لا مبوزم معذوره دی، دوبۍ کې راغورځېدلی او ملای ماته شوې ده. اوس په وطن باندې او ځو درګۍ ته، موږ سره اوسئ ښه. هلکانو باران راګیر کړي یو، چې لږونتې باران لږ هم خوش ودرېده لږونتې، نو بس روانېږو بیا. هلکانو باران ډېر و، موټر سایکل باندې وو، خو بس ممکنه نه وه چې مخکې تللي وو. بس دلته نه مو دا ده اوس رشقه وکړه، رشقه کې روان یو. ښه راسره اوسئ. دا خو د ډاکټر خالق زیار صاحب تخمیري ارامګاه. دلته مای منګه دوره دغه وکړو او دا نور دا یوې ګنټې دپاره دی، بیا په باران کې سلامونه ملګرو، ستړي مشئ. جاوید شاه درمان یم، سدراج وړ ته راغلو مونږه شریف آباد ته. همدغه اوس راورسېدو، روټۍ مو خوړه، تاسو وکتل او ننګیال صاحب را سره دی. نو بس د نه یو څو پوښتنې کوو او بیا شعرونه اورو دینه. دعا سلام وکړئ تاسو ننګیال صاحب مینوالو سره، د هغې نه پس بیا یو څو خبرې کوو. عزتمن شه درمان صاحب، د راتلو د یو نړۍ مننه کوم او څوک چې مې هم غږ اوري په کوم ځای کې هم دي، د زړه تله ورته سلام کوم. ښه بشیر ننګیال صاحب، تاسو څومره وخت شو د شاعرۍ سره تعلق ساتئ، یا د کوم وخت نه ادب ذوق کوئ؟ لکه د شاعرۍ سره خو شاعر خو الله تعالی د ازله پیدا کوي، خو په خبر چې پوه شوی یم دا تقریبا 2 کاله وشو. ښه تاسو خو د دې نه مخکې مسافر وئ، مطلب دوبۍ کې یا سعودي کې چېرته؟ په کال 2006 کې تللی وم، اووم کې. ښه او بیا په کال 2010 کې مې هلته کې روډ یوه پیښه راسره وشوله، ګاډی واوړېدو او په هغې کې مې د ملا تیر مات شو. تقریبا د 12 کاله اوس وشوله چې ژوند مې په ویلچیر کې دی. دې بیمارۍ سره بس لګیا یم، په جنګ یم. تاسو خو واده کړی دی که نه؟ دا واده مې کړی. څو بچي مو دي؟ 2 بچي مې دي. یو برېښنا ده، هغه د 12 کالو ده، یو مصطفی دی، هغه د 6 کالو دی. 6 کالو دی. او ستاسو مطلب ذریعه معاش څه کاروبار روزګار مو څه دی؟ الحمدلله په خپلو مټو باندې ګټم لګیا یم تر خپله وسه پورې. څه د پیو مې کار کوو، غواګانې ساتو، د هغې نه پی خرڅوم، یو 2 غواګانې دي. نه دې نه مخکې مې د کپړې کار کوو او شکر دې ستاسو په شان ته خواږه یاران هم دي او ورونه هم دي. نو په ژوند کې مې د یارانو او ورونو ډېر لوی لاس دی. تاسو مسلې خو راته نشته؟ هېڅ مسلې نشته، بالکل. ملګرو ته په دغه سکرین باندې ما د بشیر ننګیال صاحب نمبر ورکړی دی، که تاسو د سره رابطه کول غواړئ، د دې مینوال نو په دغه نمبر د سره رابطه کولی شئ. ننګیال صاحب موږ ته به څه وایو مینوالو ته؟ چې څه ستاسو خوښي بس زما دغه یو 2 شعرونه تاسو ته ډالۍ وي چې خفه نشئ، د زړه سره زه معذوره یم، تصویر د خپو نه واخله بره زه معذوره یم، او
که زما نشوي نو په تا پسې به مړ شمه زه خو زما مشي همسفره زما زوری یم. ډېر ښه. ارشاد جي غربت زړه مې درته نه سپینېږي په آینه کې چې خپل ځان ووینم بلها موده راله بیا خوب نه راځي کله چې خوب کې خپل ارمان ووینم مور مې ویل بس دا مې لوی ارمان دی چې تا په خپلو خپو روان ووینم. ډېر ښه دی. لکه د خښتې د بټۍ د مزدور ستی ستی یم مخ مې تور نیولې بچیه ستا د دې خندا دپاره ما زندګي خپله په اور نیولې. ډېر ښه. پویه دې نه کړم د ځوانۍ په خوږو پویه دې نه کړم د ځوانۍ په خوږو زما هم زړه و ارمانونه مې وو تا پرې بې وخته کرښې راښکودلې ژوند ته بلا بلا خیالونه مې وو. ډېر ښه دی. ستړي ستومانه وي نهر وده شي د شپې ناوخته مسافر وده شي په خپل وطن مزدوري ډېره ښه وي که نور څه نه وي سړی زر وده شي د مسافرو اختر څه اختر وي مونځ چې ادا کړي د اختر وده شي زه یې کوڅه کې انتظار کومه هغه بېغمه بند کړي ور وده شي غربته دا به رانه څنګه هېر شي ماشوم بچی مې مرور وده شي ننګیال چې ستا په تصور کې لاړ شي ننګیال په ګټه کې دې سر وده شي. ډېر ښه دی. ستا د یادونو د لښکره ماله خوب نه راځي جانانه خدای کو چې د سره ماله خوب نه راځي ستا جادوګر اواز داسې عادت کړی یمه چې وا دې نه ورمه سندره ماله خوب نه راځي زه دې تمامه شپه د غم نه سترګې پټې نه کړم ته خو وده شي بختوره ماله خوب نه راځي ته څه خبر یې لیونی زه پکې تا وینمه سپوږمۍ ته ګورم تر سهره ماله خوب نه راځي ننګیاله ته چې مرورې زه به څه وده شم بس که پخلا شه مروره ماله خوب نه راځي شوم لیونی د جدایۍ دی الله بیخ وباسي او د دې زړه چاو د زندګۍ دی الله بیخ وباسي د ډک بازاره کور ته راغلمه خالي لاسونه بچیا زمونږ د غریبۍ دی الله بیخ وباسي ما نه د پلار مې دا یوه خبره نه هېرېږي چې بې پښتو شي د رورۍ دی الله بیخ وباسي یوه لحظه مې په آرام د دې نه تېره نه کړه ورکې شه نوم د دښمنۍ دی الله بیخ وباسي زړه مې درتله غواړي ننګیاله خو بس څه وکړمه د بعضې مجبورۍ دی الله بیخ وباسي. ډېر ښه دی. ډېر من مور مې پولې پولې لاسونو ته سلګۍ ونیسي چې ښار ته لاړ شم او واپس د مزدورۍ نه راشم وایي غربت دې خدای په خیر کړي مخ دې تور الوتې وایي غربت دې خدای په خیر کړي مخ دې تور الوتې چې ښار ته لاړ شم او واپس د مزدورۍ نه راشم. ډېر ښه دی. زما د ژوند د ارمانونو قصه سله چیړې او زړه مې خوږېږي د دردونو قصه سله چیړې هغه تیر شوي دي چې هر څنګه په تندر دي شي هغه تیر شوي دي چې هر څنګه په تندر دي شي او په وړاندې زه د تیر وختونو قصه سله چیړې نوې یاري مې و د یار په ژبه نه پوهېدم نوې یاري مې و د یار په ژبه نه پوهېدم زه کلیوال ومه د ښار په ژبه نه پوهېدم زه چې به خواله ورتلم ماله به یې ټک راکوو په خزانه د ناز خامار په ژبه نه پوهېدم پرون دفتر ته وم ورغلی د سکار دپاره کار مې کېدو خو د سرکار په ژبه نه پوهېدم زه د کاروان نه ځکه پاتې شوم په نیمه لار کې ما رښتیا وي زه د سالار په ژبه نه پوهېدم زه د یوې لارې ساده سړی هم لوټې کړمه بازاري نه وم د بازار په ژبه نه پوهېدم ننګیاله ما خو پرې باور کوه ما نه پېژندل د ګڼکپانو د روزګار په ژبه نه پوهېدم. ډېر ښه دی.
ما په دې ماته ملا او شلو خپو بلها وسکړو ما په دې ماته ملا او شلو خپو بلها وسکړو ما پوره نه کړو د خپل ستړي ژوند خپل ستړی ارمان قربت ستا د لاسه هر ځلې ناکام راغلم قربته ستا د لاسه هر ځلې ناکام راغلم نیمګړی و نیمګړی پاتې شو نیمګړی ارمان ډېر ښه دی جانان سپین دی او کتور دی به خیر دی زما خوږ زړه لټکور دی به خیر دی دشمنی نه کوم پټې مې په کار نه دی ټول د شو زما ورور دی به خیر دی ته سبق وایه بچی وخت به راشي غریبي که نن پیغور دی به خیر دی او بل شعر پکې دی چې په وړه خبره کور کې نه بیلیږو ماشومانو کړی شور دی به خیر دی مینه مه پرېږده ننګیاله مینه ژوند دی که څوک وایي چې سرور دی به خیر دی ډېر ښه دی د ستړي ژوند ستړي ارمان قصه ده زما قصه څه د خفګان قصه ده دا چې رباب رباب نغمه نغمه ده دا د درخو او د مخان قصه ده پښتونه پوهې دې په ګټه نه شوم ستا قصه ټوله د تاوان قصه ده د خپل وطن به درته څه وایمه سمه د ښار ناپرسان قصه ده ویلې ژوند مې ټول په اور کې تیر کو نن راته کړی یو دیقان قصه ده د خپل کچکور د بابا و ابې رایاده کړې نن باران قصه ده ننګیاله دلته په چا ملا مه تړه دلته د هر سړي د ځان قصه ده ډېر ښه دی زړه خو مې ډېر غواړي چې لوبې وکړم غربت د لوبو نه ویستلی یمه د خېټې غم اجازت نه راکوي د دواړو خپو نه یې تړلی یمه ګرځم چم په چم لیونی کېږم ته چې نه یې سم لیونی کېږم بس ته د ښار شور مې مازغه ختم کړل کلی د درځم لیونی کېږم ورک دې شي په خیر دې شي د خېټې غم کور پسې پرېږدم لیونی کېږم ستا سره چې ناست یم سم دم یم ستا نه چې پاسم لیونی کېږم نه راځي ننګیال کلي ته نه راځي زه ورپسې ځم لیونی کېږم د ډېرو سختو ازمیښتونو نه راووتم او لکه چینه د کلکو غرونو نه راووتم د خپل اختیار شو خپل مرام ته مې ځان ورسو درمان صاحب د خپل اختیار شو خپل مرام ته مې ځان ورسو د غلامۍ د زنځیرونو نه راووتم ښه شوه د امن په رڼا مې سترګې ولګېدې ښه شوه د جنګ د تورتمونو نه راووتم لاړم ټپه شوم سندره شوم خوره وره شوم د مین زړه د پرهرونو نه راووتم ننګیاله زړه مې روغ شه ته چې مې ژوندی ولیدې د وسوسو او د وهمونو نه راووتم